والشعراء و شاعران چې دي یتبعهم د دوی اتباع کوي الغاوون گمراهان. شعرا د شاعر جمع ده. په لغت کې شعر هر هغه کلام ته وایي چې هغې کې صرف خیالي او غیر حقیقي مضامین بیان شوي وي. چې کله دا آیت نازل شو د رسول الله صحابو کې عبدالله ابن رواحه، حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک دا شاعرانو او دی با د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدح کې اشعار وي. کافرو به د رسول الله حج و بیانوله، د رسول الله بد به ویل په اشعارو کې او دی به د هغې جواب ورکو. نو دوی رالل د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شول، جړلې اے د الله رسوله الله خدا آیت نازل که چې شاعران چې دي نو د هغوی اتباع گمراهان خلق کوي. نو چې اتباع گمراهان کوي نو دام گمراه دي. نو جړلې. نو الله تبارک و تعالی د آیت کې بیا رستو فرمای چې الم تر انهم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. استثناء الله فرمایلی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتو فرمایل چې تاسو د دې آخر آیت اخیر مو وایه، په هغې کې الله تبارک و تعالی ستاسو استثناء فرمایلی ده او تاسو په دغه وعید کې په هغې کې شامل نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه اشعار ویلی دي او د لبید شعر الا کل شیء ما خلا الله باطلو، دا د لبید شعر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دی. شرید یو صحابي دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره رستو ناستو. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی ما ته د امیه ابن ابي سلط څه اشعار وروه. شرید ورته وی هغه ورته اشعار وی که یاد وي ووایه. نو ده ورته اشعار وی نبی علیہ السلام ورته وی نور ووایه، نور یې ورته وی نور ووایه، نور یې ووی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشعار خوښ کړي دي، خو هغه اشعار چې هغه ذو معنا وي، په هغې کې احقاق الحق وي، حق ورسره ظاهریږي او د باطل د هغې ورسره رد کېږي. بی بی عایشې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې دا شعر چې دی نو دا څنګه دی؟ نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل هو کلام، شعر چې دی دا کلام دی. فحسنه حسن، چې دی کې کم ښه دی هغه ښه دی، وقبیحه قبیح، نو چې کم قبیح دی هغه قبیح دی. نو هغه اشعار چې هغه په هغې کې د باطل جواب وي، په هغې سره حق ښکاره شي، نو دغه اشعار رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته حکم کړی دی د کافرو د شعرونو جواب په شعرونو کې د ورکولو، چې تاسو د دې کافرانو جواب ورکړي. حسان ابن ثابت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل صادره چولې دی ورته ویلي چې ته د دې د شعرونو جواب په شعرونو کې وکړه. هغه اشعار چې هغه انسان د دین نه مشغوله کوي او د الله نه غافله کوي هغه ممنوع دي. او یو روایت کې دي چې یو سړی دا خپل خېټه او دا خپل دماغ د پیپ نه او د ګندګۍ نه ډکي کي، دا ډېره غوره ده. خو چې د داسې اشعارو نه ډک کي چې دی د الله نه غافله کي، نو دا ډېره بده خبره ده. اوس تاسو که خیال کړي وي زموږ د پښتنو کې چې کوم شاعر راپاسي نو هغه چې خوله وازئ مولا، جنت، دوزخ، حورې، بد هغه ټارګېټ دا وي. چرته کې گمراه انسان بی، شرابی کبابی بی، او د هغه شاعري به ټول هم په دې باندې. تاسو وګورئ چرته به یو شعر اوچت شي او هغه بس چې هغه ټارګېټ کوي نو مولا داسې او محبوبه داسې او شراب داسې او د شرابو ډنډ دی او دا دی او هغه دی، فضول عبثیاتو کې لګیا دی. الله تبارک و تعالی د دغه شاعرانو بد ویلی دی. احقاق حق کا، حق واضح کا، د باطل مقابله وکا. دا نه چې کله پکې د پردو زنانو یو ځای یادوه بل ځای یادوه، دا اشعار دي. دا اشعار بنده د الله د ذکر نه غافله کوي او د الله تبارک و تعالی د دین نه لرې کوي. او زمونږ د پاکستان یو مشهور ادیب و، هغه یو ډېره د کمال خبره کړې وه.
هغه وی دا بعد خلق اصل کې اعتراض په الله باندې کول غواړي، اعتراض په رسول الله باندې کول غواړي. ځکه چې مولا کوم خبره کوي او کتاب کوم خبره کوي خو د رسول الله خبره ده یا د قرآن خبره ده، نو دی اصل کې اعتراض په رسول الله یا په قرآن باندې کوي یا په الله باندې کوي، خو نشي کولی. بیا خلک کوتره کوي، نو دی خپل ټول بړاس په مدرسه او په مولا باندې وباسي، نو ځانم بچ کی او ځان له ملګري پیدا کي. او یاره مولیان خو هم داسې دي، مولیان خو هم انسانان دي، غلطۍ پکې شته دی، خو ستا نه به پکې زیاتې غلطۍ نه وي. یو سړي کې به لس غلطۍ وي او یو کې به اته غلطۍ وي، نو د اتو غلطو والا ښه سړی دی. دا نه چې ګینې یو کې لس دی او بل به فرشته وي، غلطي به خامخا انسان کې وي. صحابه کرام غلط شوي دي. معاذ رضی الله تعالی عنہ نه زنا شوې ده، نبی علیہ السلام په حد جاری کړی دی، سنگسار کړی دی. دا مونږ ته دی کې دا سبق دی. د الله د رسول صحابه ډېر پاک خلکو، هغوی به داسې نو شوی. خدا د دې دپاره چې ګورې زمونږ په ذهن کې دا خبره وي چې صحابي انسان دی هغه خطا کیدی شي، نو ملا او طالب دام انسان دی هم خطا کیدی شي. نو دا نه چې زه به پارس زمري ورځم او که ده کې لږ غلطي دي نو زه به شعرونه میم او دام میم او دام میم، ول خو ځان لږ وګوره. اوس یو عالم ته دا حق شته چې هغه په عالم اعتراض وکړي، ځکه هغه سره دلیل وي، هغه په دلیل باندې مخالفت کوي. یو جاهل ته دا حق حاصل نه دی چې هغه په مولا باندې خوله وازه کړي، هغه په دین باندې په کتاب باندې خوله وازه کړي. نو الله تبارک وتعالی د دغه شاعرانو په باره کې چې هغوی عبس او لهو او لعب کې لګیا وي او د هغوی اشعار هغه د الله نه او د دین نه لرې کړي او د هغوی اشعار هغه بنده په ګمراهۍ کې مبتلا کړي، نو نبی علیه السلام دغه دریو صحابو ته وی نه تاسو د آیت اخیر ووایئ. الله استثناء فرمایلی ده، هغه اشعار چې هغې کې تاسو د کافرانو جواب کوئ او د دین او د الله د رسول امداد کوئ، نو هغې مدح الله کړې ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم حسان ابن ثابت ته خپل څادر اچولی دی، راشه د دې کافرو د اشعارو جواب په اشعارو کې وکړه. الله فرمایي والشعراء، او شاعران چې دي کافرو به په رسول الله یو الزام دا لګوي دا شاعر دی. د شاعر کلام خو هغه خو عبس وي. زمونږ یو پښتون شاعر و هغه وی دا شاعران چې کله په ګرمه کې راشي نو دي د خپلې محبوبې ته دا ټوله دنیا لږي کی، وایي ته به یې چې دی د پلار ده، دا ټوله دنیا ته نظارئ، عبس لګیا وي. نو د شاعرانو قول هغه خو داسې وي چې هغه غیر معقول قول وي، عبس او فضول قول وي. او د رسول الله چې کم کتاب روړی خو داسې دی چې عرب د هغې د مقابلې نه قاصره دي او عاجزه دي. نو فرمایي والشعراء، او شاعران چې دي یتبعهم الغاوون، د دوی اتباع او پیروي هغه خلک کوي چې هغه ګمراهان وي. علم تر آیا ته نه ګورې انهم چې بېشکه دا شاعران چې دي فی کل واد په هره واده کې یهیمون سرګردانه ګرځي، سروالې بروالې ګرځي. ای الله تی نیر شوي وي. یو بزرگ نه چا تپوس وکړو د عربو، وی دا په عشق مجازي کې چې مبتلا وي دا کم خلک دي؟ وی د دوی نه الله خفه شي، الله د ځان نه واړي نو په یو مخلوق یې ورواچي، خپله ټوله زندګي ضایع کړي، د الله محبت ترې نه پاتې شي. او د الله په یو کمزوري مخلوق باندې، داسې مخلوق چې هغې کې زوال